دا چې تر اوسه کوم غږ مږ نشته نو ښه ده هېڅ کومه ستونزه نشته نن هم شکر کومه پېښه ونه شوه ډېره ښه تېره شوه هو آی وای آی وای آی وای هوښیار ښځه اوسېدل یو لوی نعمت دی یوه ښځه باید تل ښایسته او ښکلې اوسي کله چې سړی داسې یوې ښځې سره مخ کېږي نو د هغې ښځې په خیالونو کې ډوبېږي خو ښایسته او ښکلا د عطر په استفادې نه کېږي خدای هر انسان له یو خاص بوی سره پیدا کړی دی چې هغې سره خپل مقابل لوری تاثیر لاندې راولي د ګاڼو اغوستل هم یو مهم کار دی د ګاڼو ټاکل هم یوه سلیقه غواړي او د ښایسته ګاڼو انتخاب کولی شي چې د یوې ښځې سلیقه وښیي ښاغلې ستاسو سلیقه هیڅوک نه لري دقیقاً په دې اړه پوهېږم لامل چې تر اوسه زه له نورو ښځو نه جلا اوسمه زما سلیقه ده پوه شوې ګلزار مېرمنې راځه امبر اغه غوښتل مې دا ووایم چې سلطان نن شپه باخت دی که څه هم تاسو چمتو یاستئ خو راغلم چې خبره درکړم اړینه نه ده هغه سلطان دی پرته له شکه چې بوخت اوسي هغه د دنیا یو لوی امپراتور دی ښه نجونو تاسو خپلو کوټو ته لاړې شئ ته صبر وکړه امبر اغه اړتیا نشته له مانه کوم څه پټ کې ووایه د شپې په دې وخت کې د سلطان بختیا څه کېدی شي نور صبر نشم کولی راشه کېنه او دا راته ولوله کومه سرکشي چې په مور کې شوې وه هلته ډېر خلک وژل شوي او وحشت دی وحشت او خلک له منځه تلي بې شرفان په زربانو او هیلوی د سیمې خلک سرغړونې ته هڅولي دي کمقلانو په سلګونو مسلمانان یې وژلي توره چې له تیکې نه راوځي پرته له استفادې نه ایښودل کېږي یا په وینه لمدېږي او یا هم په اوښکو نورې څه لیکلي دي لیکل شوي دي چې په دې سرکشي کې د مصر والي کولالي لاس لري دا څنګه کېدلی شي کولالي محمد علي پاچا زما له ځانګړو خلکو نه دی دا امکان نه لري هغه مجبور دی چې زما هر امر ومني البته ولې نه ته ووېرېدلې نه زه به سلطانه خو څېره دې بلکل بدله شوه ښکاره ده چې تا ته ولې کفتره وایي دا چې ما ته کفتره وایي تاسو هم خبر یاست زه پوهېدم چې تاسو هم خبرېږئ خو دومره زر هیڅ مې باور نه کېږي په رښتیا هم ډېر خوند کوي امبر اغه زه پوهېږم چې ستا دا خواږه ډېر خوښیږي ښاغلي محیدین دا خواږه یوازې ما ته رالیږلي دي ته نشي کولی له دې نه وخورې ښه نو مېرمنې زه اوس نشم ویلی چې د سلطان څخه څوک دي څوک پوهېږي چې ما ته دې ویلي امبر اغه دا به زموږ تر منځ یو راز پاتې شي هله امبر اغه ما مستومه کوه ښه نو چې داسې ده ستا پام دی چې څه وایې امبر اغه الوتکې الوتکې وایي د
د چشي الوتک هم براغه تا خپل عقل له لاسه ورکړی څنګه کوتره خیم کوتره اوس نو د خواږه زما شوه که نه میرمن ګلزار ووایې زما غلی هغه غوښتل څه ووایي زه هم پوه نه شوم زه ځانګړې کوټې ته ځم رښتیا وایي هغه څه وویل کوترې کوترې